السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا په کراچیوال رنگونو خپل چینل کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. امید لرم هیله لرم چې زمونږ غړومبه پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ کړی وي، تاسو به خوښ شوي وي، تاسو به ترې خوند اخیستی وي. زمونږ د پروګرام موضوع دا ده چې موږ په کراچۍ کې چې څومره هم شاعران دي، ښکلي ښکلي لیکونکي دي، هغه که په سکرین باندې دي که د سکرین نه اوټ دي، چا لیدلي دي چا نه دي لیدلي. زمونږ مطلب دا ده چې موږ هغه شاعران د خپل پروګرام ته راوبلو او د هغې نه د هغې د شعرونو باره کې تپوسونه وکړو، د شاعرۍ باره کې تپوسونه وکړو او د هغې د زندګۍ باره کې تپوسونه وکړو، د هغې نه ښکلي ښکلي کلامونه واورو. نو امید کوم چې تاسو به له نننی پروګرام هم ډېر زیات خوند درکړي. نن موږ سره چې کوم شاعر دی هغه د څه تعریف محتاج نه دی، د پښتونخوا د بنو سیمې سره تعلق ساتي، په کراچۍ کې زندگی تیروي، دلته کاروبار او خپل روزګار کوي او شعر او ادب سره ډېر زیات تعلق دی او په ډېرو پروګرامونو کې تاسو به لیدلی هم وي. نو موږ نن پر خپل پروګرام کې نیک بادشاه بخاري صاحب رابللی دی، د هغه نه به تاسو چې کوم دی نو خوږه خوږه اشعار واورئ، غزلې به ترې واورئ. راځئ چې نیک بادشاه بخاري صاحب سره ستاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیک بادشاه بخاري صاحب څنګه حال دی؟ ښه یې؟ تاسو طبیعت مو ښه دی؟ صحت مو ښه دی؟ خدای فضل دی، بالکل ښه یو. موږ تاسو نن په خپل پروګرام کې میلمه کړي یئ، تاسو دې باره کې څه وایئ؟ بس تاسو یو جهان مننه، کراچیوال رنګونو ویب چینل ډېره مننه کوم چې موږ ته موقع راکړه د شعر شاعري چې تاسو سره شیر کو. نیک بادشاه بخاري صاحب موږ چې دا کومه سلسله شروع کړې ده چې یعنی کراچۍ کې څومره هم شاعران دي، ښکلي ښکلي شاعران دي، هغوی ښکلي ښکلي لیکونه کوي او هغه د خلکو نه پټ دي. موږ خلکو ته دا مطلب دا د اورول غواړو چې خلک یې واوري، خلک ته خوندونه واوري. تاسو د دې باره کې څه وایئ؟ تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا ډېره ښکلې سلسله ده، داسې ډېر ښکلي ډېر شاعران شته زموږ په کراچۍ کې، پښتانه شاعران. زموږ سرور شمال صاحب دی بالکل چې زموږ مشر دی او ماشاءالله ډېر ښکلی شاعر دی د پښتونخوا په سطحه. بالکل. نو دا تاسو ډېره شکریه مونږ ادا کوو چې د خلکو ته مونږ ښیئ چې په کراچۍ کې هم داسې پښتانه شاعران شته. اوس موږ نیک بادشاه بخاري صاحب ته خواست کوو چې هغه تاسو ته د خپلې خوښې یو غزل ستاسو خدمت کې وړاندې کړي. د یو غزل دی تاسو په خدمت کې پیش کوم. جی جی ارشاد. په ترنم کې جی خاص نه چلوان شم یا راستا د ډیرا غمنا رکوا پسړه داغونا خو د عمر سره سمنا. خاص نه چلوان شم یا راستا د ډیرا غمنا رکوا پسړه داغونا خو د عمر سره سمنا. ہندوستان پاکستان وائی ایٹم بم میں خطرناک تھے، ہندوستان پاکستان وائی ایٹم بم میں خطرناک تھے، ایٹم بم میں خطرناک تھے. خطرناک دی ملګرو دا یار سترګې ټم بمنا راکوا پسړه داغونا خو د عمر سره سمنا. کا ډېر وایم چې بیا به د خپل یار کوڅې ته نظم، کا ډېر وایم چې بیا به د خپل یار کوڅې ته نظم، د خپل یار کوڅې ته نظم. بیا مې وخت کله تیریږي چې د یار کوڅې ته ځمنا راکوا پسړه داغونا خو د عمر سره سمنا. یار رکی پسانگ کے ناستو ما پلور یہ اشارے کڑے، یار رکی پسانگ کے ناستو ما پلور یہ اشارے کڑے، ما پلور یہ اشارے کڑے. ما وی اجڑا پچغو خو پختوا چاڑے دمنا رکوا پسڑا تاغونا خو د عمر سره سمنا. اوخ کې وچ کما چاړه د جړا نس جوړېږي، اوخ کې وچ کما چاړه د جړا نس جوړېږي، د جړا نس جوړېږي. نیک بادشاه خبره زده کړه په چمن کې د شبنم نه رکوا پسړه داغونا
خو د عمر سره سمنا حسنه چلوانې شم یار ستا د ډېره غمنا راکوا په زړه داغونه خو د عمر سره سمنا. واه 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 ډېر اعلی ډېر اعلی نیک بخشا بخاري صاحب ډېر مزه وکړه ډېر خوندور کلام استاسو. ستا کړو وادو باندې دبار کوم زکات دی جانانا انتظار کوم ستا کړو وادو باندې دبار کوم زکات دی جانانا انتظار کوم خیر دې کا دښمن شي ټول جهان زما 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 زدا خبره بپدار کوم زدا خبره بپدار کوم زکات جنانا انتظار کوم زه خو په خپل ځان خو اختیار نه لرم زه خو په خپل ځان خو اختیار نه لرم زه خو په خپل ځان خو اختیار نه لرم زه خو په خپل ځان خو اختیار نه لرم هر څه چې کوم ستا په اختیار کوم هر څه چې کوم ستا په اختیار کوم زکات د جنانا انتظار کوم مینا کوي جرم نو مجرم خیم 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 زبا دغه جرم په بار بار کوم زبا دغه جرم په بار بار کوم زکات جنانا انتظار کوم ته خو نیک بادشاہ د کراچۍ شولې ته خو نیک بادشاہ د کراچۍ شولې چاته بجانانا او سنگار کوم چاته بجانانا او سنگار کوم زکات جنانا انتظار کوم ستا کړو وادو باندې دبار کوم زکات جنانا انتظار کوم. واو ډېر دا نیک بادشاہ بخاري صاحب چې تاسو ته د خپل شاعرۍ نه یو خسته خسته دوه غزلې واورولې ملګرو پروګرام اله لرو چې پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي نور هم که داسې څوک ملګري وي داسې څوک شاعران وي لیکوال وي او هغوی زموږ پروګرام ته راتلل غواړي نو په سکرین باندې زموږ د چینل نمبر موجود دی موږ سره رابطه کولی شئ موږ ته خپل کمنټس کولی شئ چې پروګرام باره کې موږ ته رای راکولی شئ انشاءالله بیا به په یو نوي پروګرام کې د یو نوي مېلمه شاعر سره ستاسو ملاقات کوو تر هغې پورې اجازت راکئ د الله په امان.